نن زه تاسو ته د ژوند یو داسې پټ راز درښایم، یو راز چې ډېر خلک پرې نه پوهېږي، خو همدغه راز د انسان تقدیر بدلوي. زه له تاسو نه یوازې یوه غوښتنه لرم، دا ویډیو تر پایه وګوره، ځکه که دا نښې ستا په ژوند کې وي نو دا پیغام خاص ستا لپاره دی. لومړی نښه د رزق بندښت او بې برکتي. آیا ته ډېر کار کوې خو برکت نه وینې؟ آیا پیسې راځي خو داسې ښکاري لکه ورکې چې سي؟ آیا د رزق دروازې درته نه خلاصېږي؟ که همدا خبرې دې پېژندلې وي نو پوه شه چې ته د یو لوی راز په درشل کې ولاړ یې. په دې راز کې داسې قوت دی چې د رزق هغه دروازې درته خلاصوي چې ته یې تصور هم نشې کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بنده رزق د هغه د رب په رضا کې دی، او دا رضا په یوه کلمه کې پټه ده، خو دا به زه په پای کې درته وایم. دوهمه نښه د زړه ناارامي او داخلي تشوالی. آیا داسې وخت در باندې راغلی دی چې خلک دې شاوخوا وي خو زړه دې تش وي؟ هر څه لرې خو خوشحالي نه لرې، ذهن دې ستړی، زړه دې دروند وي. دا نښې ستا زړه ته اشاره ورکوي چې یو شی دې په ژوند کې کم دی، او یو شی چې د دنیا په هیڅ شو نه پوره کېږي. قرآن کریم وایي د زړه اراموالی چې دی هغه د الله تعالی په یادونه کې دی، خو د الله تعالی یاد هغه وخت تاثیر کوي چې کله پکې دا پټ راز وي. درېیمه نښه د تقدیر تړلې دروازې. آیا تا هڅه کړې ده خو نتیجه یې نه راځي؟ آیا هره لار دې وټکوله خو هېڅ هم یوه نه خلاصېږي؟ آیا ځان بدقسمته ګڼې؟ دلته تا ته اشارات دي، هغه اشارات چې الله تعالی یې بنده ته ورکوي چې اوس یې د بدلون ضرورت دی. په قرآن کریم کې الله تعالی وایي زه د بنده حال تر هغه وخته پورې نه بدلوم تر څو چې د په خپله بدل کړی نه وي، او دا بدلون په هماغه پټ راز کې دی. اوس د راز د ښکاره کېدو وخت شو. هغه ټولې ستونزې، هغه ټول تشوالی، هغه ټولې تړلې دروازې، هغه ټولې نښې په یوه کلمه پورې تړلې دي، او هغه دی لمونځ. هو، همهغه لمونځ چې موږ یې یوازې ادا کوو، خو نه پوهېږو چې دا د ژوند د بریا تر ټولو لوی راز. خو مهمه پوښتنه دا ده، آیا هر لمونځ انسان بدلوي؟ جواب یې دی نه، ځکه چې تر ټولو لویه غلط فهمي دا ده. د لمانځه دوه ډوله دي. لومړی د بدن لمونځ، دا یوازې ادا کېږي، دا هغه لمونځ دی چې حرکات هم پکې وي، ژبه تلاوت هم کوي، خو زړه غافله وي، ذهن په بازار کې وي. الله تعالی د داسې خلکو په اړه باندې فرمایي هلاک دی هغه لمونځ کوونکي چې په لمانځه کې غافله وي. دویم لمونځ د روح لمونځ دی، دا انسان بدلوي. دا هغه لمونځ دی چې زړه حاضر وي، ذهن د الله سره تړلی وي، انسان د خپل رب حضور چې دی هغه احساس کوي، د دنیا شور ورڅخه ورک وي. دغه لمونځ تقدیر بدلوي، برکت راولي، د زړه سکون ورکوي، او انسان الله ته ورنږدې کوي. د قبلېدونکي لمانځه څو نښې دي. لومړی نښه دا ده د لمانځه وروسته د انسان زړه نرمیږي. کله لمانځه وروسته د زړه سپک او آرام سو، دا د لمانځه د قبلېدو نښه ده. دویمه نښه دا ده ګناه ته د انسان زړه نه ورځي، لکه په قرآن مجید کې چې الله تعالی فرمایي بېشکه لمونځ انسان راګرځي د بدو خبرو او منکرو کارو څخه. دریمه نښه دا ده د ژوند ستونزې ورو ورو حل کېږي. قبول لمونځ خامخا اثر کوي. څلورمه نښه د دعا قبولیت چې دی هغه زیاتېږي. که دعاګانو ژر اثر وکړي، دا د لمانځه برکت دی. که دې په دې ویډیو کې کومه نښه په خپل ژوند کې ولیدله، که دې زړه وویل چې دا خبرې زما دي، نو پوه شه دا پیغام خاص ستا لپاره دی. دا هم هغه اشاره ده چې الله درته رالیږلې ده، او اوس یې د بدلون وخت دی، او دا بدلون د یوې کلمې څخه شروع کېږي چې هغه دی لمونځ. او هغه لمونځ چې د بدن نه د روح لمونځ وي، هغه لمونځ چې انسان بدلوي، هغه لمونځ چې تقدیر خلاصوي، او هغه لمونځ چې الله ته انسان نږدې کوي. نو الله دې موږ ټول ته د رکعت لمانځه کولو توفیق را نصیب کړي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. کوم ویډیو خوښه سوې تر نورو ملګرو پرې ورسوئ. د بلې ویډیو پر مې په لوی رب سپارم. والسلام.